دا حدیث چې ما کوم ستاسو مخکې ولوسته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم ته بلکې یو ډلې ته دعا کړې ده او هغې ډلې له په خپله یو لقب هم ورکړی دی، یو پهچان یې ورکړی دی. نو یو ځل یې وفرمایل چې یا الله زما خلیفګانو باندې رحم وکړي، الله ته پې ورحمېږي. نو صحابو ته تپوس وکړه ومن خلفاؤک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله رسوله ستا خلیفګان څوک دي؟ ځکه ظاهر کې خو چې د خلیفه نوم واغېښتلی شي نو هغه بادشاه ته مرادي چې کوم د رسول الله مبارک په نقش قدم تلی، خلیفۃ المسلمین، لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا اغا خلق دی چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دوی حکومت کړی دی او بادشاہي یې کړی ده. نو تپوس وشي چې ستا خلیفګان څوک دي؟ نو ذهن اخلي چې داسې دعا وکړه ودرېږه تپوس کوو که دا نی بل څوک مرادي ومقسې ووایه. حضور پاک وفرمایل زما خلیفگان اغا خلق دی یروون احادیثی و سنتی چې زما احادیث و زما طریقی خلقو تا بیانی او یو بل نے نقل کئی، دا زما خلیفہ دی. زما حدیث دی او ما دا ویل دی فرمایل دی چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، چې هغه سړی مسلمان کامل نشي جوړی دی چې تر څو ځان له کم خوښي کم شی بل ته خوښ نه کړي، اخلاقیاتو کې یا د مشورې په بنیاد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، دا حدیث دی چې مسلمان هغه دی چې بل مسلمان سړی ورپسې داسې ښځه شوه دا د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ دی. دا یو حدیث شو. د حضور پاک طریقه منځ یې سینګ کړی دی، روجې سینګ نیولې ده، اعمال یې سینګ کړي دي، جهاد یې سینګ کړی دی، تجارت یې سینګ خولی دی او سینګ یې کړی دی. په هغه طریقه د حضور پاک امت ته ورسوي. دا زما خلیفګان دي. ویعلمونها الناس، او بیا په خلق هم پوهېږي، عمره صحیح او په خلق هم پوهېږي. دا کار د چا دی؟ دا د علماو دی. او بیا په علماو کې یو خاصه ډله ده چې هغې ته محدثین وایي. فقها هم رسوي مسائل بیانوي، لوی خلق دی. علماء کرام هم لوی خلق دی، مسائل ذکر کوي خلقو ته، د خلقو اصلاح کوي، د عقیدې د عمل د اخلاقو د حضور پاک د سنتو ترویج کوي. خو روایت الحدیث یو حدیث ته یو نه بل ته نقل کول او د هغې په معنا خلق پویول ټیک ته، علما هم دا کار ده، فقها هم دا کار، خو د دې کار پوره ذمهداري او یو انداز سره بیانول د محدثینو کار دی. محدث ورته وایي. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ په تدریب الراوی کې لیکلی دي زمونږ دا علما چې دي سلف هغوی امیر المؤمنین لفظ استعمالی، امیر المؤمنین. او تاسو هم امیر المؤمنین نوم اورئ د مسلمانانو بادشاه. نو دوه قسم امیر المؤمنین دی، یو د مسلمانانو امیر خلیفه ته وایي، امیر بادشاه. ما خو تاسو ته وایي چې هغه امیر مراد کوم چې کوم د حضور پاک په طریقه روان دی. هغه امیر المؤمنین دوه ډلې دي، خلیفه دوه ډلې دي. یو بادشاه دی لکه حضرت ابوبکر صدیق شو یا نور حضرات. یو هغه امیر المؤمنین دی چې هغه خلیفه دی د پیغمبر علیه السلام په درسونو کې او په احادیثو کې. د بادشاه ته خلق رجوع کوي چې څه مسله پیښه شي، د بل بادشاه ته هم خلق رجوع کوي چې څه دینی مسله پیښه شي. یو بادشاه دی حضرت ابوبکر صدیق ادا
حکومت بادشاہ دی ټیک ته لوی محدث دی خو شغل یې ټول دی خواو یو بل بادشاہ دی چې هغه ته امیر المؤمنین فی الحدیث وی هغه ته یو فقیر ملنګ صحابي هغه ته حضرت ابو هریره ویلي دا امیر المؤمنین د دې حدیث نه وته دی دا دواړه د حضور پاک خلیفګان دي کم چې حکومت چلی د سنتو مطابق کم چې حکومت چلی او د رعیت خیال ساتي د قرآن و سنت مطابق وعلا منهاج النبوه د پیغمبر په طریقه روان دي دام امیر المؤمنین دی دام د پیغمبر خلیفه دی او دا هم خلیفه دی او وارث دی امیر المؤمنین دی چې د پیغمبر په ګدۍ ناست دی او د حضور پاک احادیث خلکو ته بیانوي او د هغې په مقصد او په معنا باندې خلک پوهیږي هغه تم امیر المؤمنین وی حضرت عمر فاروق تا او ابو هریره تم امیر المؤمنین وی هغه ته امیر المؤمنین په کومه معنا سره وی په امارت او په دولت او په سلطنت کې او د امیر المؤمنین په څه بنیاد وی په احادیث مبارکو کې صرف دا یو درته ذکر کوم حضرت ابو هریره نوم به تاسو ټول اورېدلی او ډېر خلک لګیا یې د ډېر محبت او د مینې نه خپل بچي ته ابو هریره نوم ایږدي ابو هریره ورته ولې وایي ابو هریره په عربي ژبه کې پیشونګلی ته وایي هره پیشو ته وایي او هریره پیشونګلی ته وایي او اب په عربي ژبه کې پلار ته وایي او صاحب ته وایي ملګري ته وایي ابو هریره پیشونګلی والا د پیشونګلی ساتون کې دا ولې دوه روایت دي دی وی ما یو پیشونګلی ساتلی وه وی د شپې به مې په اونه کې کېنول او سار به مې ځان سره ګرځول اوس هم خلک ساتي څوک طوطیان ساتي څوک مارغان ساتي څوک پیشوګان ساتي دا یو پیشو به مې ساتله وړه غوندې پیشونګلی وه نو ما ته به خلکو ابو هریره وی او بیا چې رالم هجرت مې وکړو مدینې منورې ته رالم هغه پیشونګلی به راسره وه کله به مې دې لستوڼو کې کېښودله وی رسول الله مبارک هم راته ابو هریره ووی هغه لقب یې راته برقرار وساته نو دی ډېر زیات خوښ و قسم د صحابه به د حضور پاک د مبارک خولې الفاظ ډېر زیات خوښول ګوره حضرت علی رضی الله عنه یو ځل د جومات په دې سوري ودو حضور پاک فاطمه رضی الله تعالی عنها کرله او تپوس یې ته وکړه این ابن عمک د تره زوی دې څه شو یعنې پلار د تره زوی خو خلک د تره زوی وایي د تره زوی دې څه شو علي وایي ما سره جنګ وکړه غوسه یې وکړه بار ووته رسول الله مبارک یو صحابي ورپسې ولګوي تاسو لاړ شئ وګورئ چې څه شو حضرت علي نو چا ورته وی صاحب د جومات په سوري د دیوال پروت دی دغه دی وده دی حضور پاک ورغې خاورې ته داسې سنډلې هغه ودو قم ابا تراب ای خاور والا پاسا اے خور والا پاسا نو ګوره د هغه بهترین لقب ابو الحسن حسن د حضور پاک نوسی دی او د جنتیانو د ځوانانو سردار دی لیکن هغه ابو الحسن هم خلکو ورته وی خو زیات پیدا بل خوښه ابو تراب خور والا دی خوښ وی دا د رسول الله مبارک د مبارک خولې نه ما دپاره وتی دی دغه رنګ ابو هریره به وی چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وتی دی هغه راله دا لقب برقرار ساتلی دی ابو هریره پیشونګړی والا نن سبا چاته توتی والا یا پیشونګړی والا پې خفه کېږي د پیغمبر مبارک خولې نه چا مخکې نه درته مقرر دی ذات مام درته دا نوم واغېشته خوش طبیعتین هم خلک داسې نوم اخلي او پې خوشحاله او نوم یې په جاهلیت نوم کې ډېر لوی اختلاف دی علماء حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ډېر لوی تفصیله درته نه وایم خو دې په خپله وی کانه اسمي زما نوم په جاهلیت کې عبدالشمس و دی به بوتانو ته نومونه یې ښودل چاته به عبدالعزا وی عزا بوت دی چاته به عبداللات وی د لات مرئې د هغې بنده عبدالشمس د انور بنده دا نومونه به یې ښودل فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر په اسلام کې زما نوم عبدالرحمن وګرځېد عبدالرحمن او د پلار نوم صخر نو ګوره خپل نوم چاته نه دی معلوم مونږ اکثر طالبانو نه تپوس کړو د ابو هریره نوم څه دی نو دی طالبان هم پکې ګډوډ شي ځکه مشهور په دی دی که نه ابوبکر په دې نوم مشهور دی کونیه ورته وایي عبدالرحمن یې نوم دی
او بهترین نوم په نومونو کې ګورې دوه دي، عبدالله او عبدالرحمن. حضور پاک په خپله فرمایلی دي وی په نومونو کې بهترین نومونه څه دي؟ عبدالله، عبدالرحمن، د الله بنده. ماشاءالله ښکلی نوم دی. عبدالرحمن، د رحمان بنده. دا نوم خو یوازې موږ نالو، دا فرشتې ملی. ګورئ دا نوم یوازې موږ نالو، دا الله ملی. الله هم زموږ ستاسو نومونه اخلي، فرشتیم زمون ستاسو نمونه اخلی. ولی زب دلیل درتا وخیما، حضرت ابی ابن کعب رسول اللہ مبارک تراغی او حضور پاک ورته فرمای ابی کینا، ما تا اللہ او فرمایل چی ابی تا قرآن وروا وی اللہ سمانی، اللہ زمان نوم غشتی دی، وی او اللہ ستا نوم غشتی دی، دا ابی نوم غشتی دی. خوش علینا و جڑل اللہ فرشتو توی دی بنده دا چلو کا داو کا داو کا داو کے وسر داو کے اڈرون روان دی. چا سر چی مینا کئی اللہ پاکا التا فرشتو تا اعلانو کی جفلان کی بنده سر زمان مینا را جبریل تم ورسر مینا ہوکا. فرشتو تا جبریل اعلان کی تاسم ورسر مینا ہوکے. او ثم توضع له القبول فی الارض، مکا کم دا نیکانو خلقو پزڑکی دا اغی بنده مینا پیدا شی. نو گورا چی نوم خشتی عبداللہ نوم دے، فرشتیم وی دا خدای بنده. آہا سنخ کلی نوم. اللہ وی دا خدای بنده دا ما بنده. عبدالرحمن نوم دے سونا مزیدار، دا رحمان نہایت مہربان ذات بنده. اللہ دا نوم اخلی، دا صفت والا خشتنو فرشتیم اخلی. نو دا مارونو کلی نومو نیک دے، خشتنو والا خراب میک دے. دا ڈمانو نمونه میک دے. دیر خلق دا ڈم نم زوی لکی دی، مشور ڈم. او دیر خلق دا ڈمی نم پلی لور لکی دی، مشور ڈمی. دا نمونه میک دے. فرشتے بم دا غا ڈمی نم وردا غری گا. بندگان و کائنات پا موتا دا غا ڈمی نم خالی. دا ڈمی پا نم فخر کوئے. من خلق وائے لکا ناشنا گندی نم دے، ناشنا خودے خو لیکن دیر نمونه دا صحابیات و ناشنا شتا کنا. اس خونن سباتاو سر پا دے نیٹ شتا چې کم په نیټ لور کا تا ته چې څومره اسلامي نومونه ټول درته راوباسي. د صحابو نوم کېره، د پیغمبرانو نوم کېره، د پیغمبرانو د بیبیانو نوم لورله کېره، د صحابیاتو کېده، او د نیکانو پاکانو ښځو نومونه کېده. هغې ته به توجه ځي. او دا انسان به هم سوچ کوي چې اوهو زما خو ابو هریره، زما خو عبدالله، دا خو هلکه عبدالله ابن مبارک هم تیر شوی دی، عبدالله ابن مسعود هم تیر شوی دی، عبدالله ابن عمر هم تیر شوی دی، عبدالله ابن عباس هم تیر شوی دی. ګوره تابعینو صحابو کی ارزم دا سپکارو کم نو سخبی خنوم بیگ دے. نو نومی عبدالرحمن مشهور دا سی دا پلار نوم سوخر. او دے دا یمن دا علاقه و سیدون کیو، یمن کیو قبیله دا دوس و توی، دوس دا دال زور دے خواہ دوسی دا اغی علاقه و سیدون کی دے. او دا یمن دا ددق علاقه یو صحابی تیر شبه دے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ علی حضور پاک ہجرت نو کڑی مدینہ منوری تے اسلام لومبے زمانہ وا کہ یمن نراغلی و خدای پاک مسلمان کڑیو. اگر تلیو دوست تا یمن تا و دا اسلام ترغیب و دعوت چلو، یو لوی حلقه خدای مسلمان اکلا. اتیا کورنے حضور پاک لرا روان اکلے، اتیا کسان نا، اتیا کورنے را پا مخ اکلے. ویزے چیزو مدینہ منوری تا چیز حضور پاک پلاس باندے بیعاتو کے یو پاگے کے حضرت ابو حریرہ مو خودی تے پلارا را مخ کے شو. دا شوق دیر زیادو، دیر زیاد شوق ہے دا غین را مخ کے شو. او دا سی وقت حضور پاک لرو رسی چی رسول اللہ مبارک خیبر فتح کڑیو. دا سن 7 ہجری و اوم ہجری و دا محرم میاشوا خیبر فتح چی دیر رو رسید. غنیمتون راغون شویو او دیر رو رسید رسول اللہ مبارک پلا سے بیعاتو کو. نو مشورم دا غسی دا کتابونو لکلی دی چی پا دا وقت دا حضور پاک پلاس باندے بیعات دا اسلامو کو مسلمان شو. ما چی سمرت تحقیق تے دا چی دی مخ کے نا طفیل ابن عمر دوسی پلاس باندے مسلمان شوی دی. پا یمن کے دا مخ کے نا مسلمانو او خلق دا خپل اسلام تجدید کئی. حضور پاک سره دلته بیان بیعاتو کو اغا دینا. اور روان دی غلام و سره دی غلام او مور ور سره دا. مور الا دغه وقت پوری مسلمان نه دا کافر دا. او غلام و سره دی ډیر خوشاله دی پلار غلام ممروک شو. چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غلام خود رک شویو. رسول اللہ مبارک ورتو فرمائل ابو حریرہ اغا دی غلام دی راغی
غلام چې څنګه راغی او ده ورته وکتل دومره خوشحاله و، حالانکه غلام ته د خلکو څونه حاجت یې خدمت دپاره او مسافر هم دی. وایي هو لوجه الله، دا د خدای په رضا ما آزاد کړ، د خدای په رضا مې آزاد کړ. یا لیلة لطولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجاني. اوږده شپه کې راغی، د خوشحالۍ شپه په سړي نه تېرېږي چې کله به رسېږم، نه تېرېږي. او د هغې شپې دې صفت کوي او بیا وایي دې شپې خدای پاکه دې شپې زه د کفر نه خلاص کړم او اسلام ته یې راوستم. او وروسته هغه مور یې د اسلام دشمنه وه، خو زوی یې ورسره راله چې زه ځمه، مور یې خوښه د خپله ده، نو دی به چا ته پاتې کېده؟ ورسره راله، مور یې د اسلام دشمنه وه، اسلام پسې بد وي. یو ځل حضور پاک سره ابو هریره ناست و، کور ته لاړ. چې لاړ نو مور یې ورته ډېرې ستغې سپورې وې، او مور به ورته وي خپل پلار نیکه دین دې پرېښو نه وي، دین دې خوښ که دا دې څه وکړل، اسلام پسې به هم بد وي او دین پسې به هم بد وي. او په دغه روز رسول الله مبارک پسې هم بد رد وي. ابو هریره راغی رسول الله مبارک له، الله رسوله نن خو زما مور ډېرې ستغې وې، بس دوه خبرې مې دي چې یا نن مړ وې او دا خبره مې نه وې اورېدلې ښه به وه، او یا ما دا مور خدای مسلمانه کړي. حضور پاک مبارک لاس اسمان ته اوچت کړ، وی یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي. دو روایت دی. یو روایت کې دا راځي چې دی واپس کور ته لاړ نو دروازه بنده و، د اوبو شرلارو، نو دی پوه شو چې دننه خو څه چل شته، نو اواز یې ورکړه مورې، وایي بچې صبر وکړه لامبما. ویلم بل مور او دروازه یې ورته کولاو کړه چې دی وردننوت، وایي بچې ما ته د ایمان او د اسلام هغه کلمه هغه ټکي وښایه چې ما خدای مسلمانه کړي، الله مسلمانه کړه. او بل روایت کې داسې هم راځي چې ابو هریره را جومات ته چې څنګه راغی حضور پاک دعا وکړه، نو مور ورپسې را روانه وه، په منډه راتله. وی هغه د الله رسوله مور مې راله، حضور پاک دعا کوي، غر سره ډغره وایي، مور مې راله، خو چې څنګه راله حضور پاک ته را مخامخ شو، کلمه شهادت یې وی الله مسلمانه کړه. ٹھیک ده کنه، هلته کورم ایمان راوړو، بیا د حضور پاک په لاس دوباره تجدید ایمان وکړو. الله ایمان نصیب. دغه ابو هریره څوک دی؟ مسافر د بل وطن، لوړ دنګ وجود، غنم رنګ وجود، سپین سر او سپین ویښته، سر له به یې زیړ رنګ ورکاو، ګیرې له به یې سور رنګ ورکاو. د ډوډۍ درک نه لګي. کم ځای پروت دی؟ صفه کې پروت دی. صفه چبوتره وه، د مجموعات نه بار حضور پاک محراب ته مخامخ یو چبوتره جوړه کړې وه، او د پاسه یې پې د څانګو د کجورو سپر جوړ کړی و. د پاسه هغې سپر لاندې په هغه چبوتره به طالبان پراتو. څوک طالبان د دین چې حضور پاک نه دین زده کوي، حدیث زده کوي، قرآن زده کوي، ابه په دا چبوتره پاسه ناستو. یو پکې حضرت ابو هریره دی، کم از کم اویا کسان، او کله به 300 د هغې نه هم زیات شو. دوی به څه خوړل؟ ماشاءالله څه به یې خوړل؟ هېڅ هم نه. د کجورو په سیزن کې به خلکو د کجورو غونچه کې راوړی، نو په دې سپر چت کې به یې ویزان دی کړی، نو کجوره خو ورو ورو پخېږي، نو ټس به یې په کونټی ورکو، نو کجورې به ترې پخې را پرېوتې، په دې به یې ګزاره کوله. هم چې د کجورو سیزن به چې سیزن به ختم شو، بیا به کجورې هم نه وې. او بعضې ملګري او بعضې د دې صفې والا دا طالبانو د حضور پاک، قسم په خدای دا حضور پاک ته ډېر زیات خوښ وو. قسم په خدای حضور پاک به راغی او دوی سره به کېناستېده په دې صفه کې، او الله پاک قرآن حکیم کې آیات راولېږه چې دوی سره ناستو. جبریل علیه السلام راغی، وی رب العالمین ستا دې طالبانو دې کمزورو سره او دې غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو، طالبانو سره په ناسته الله فخر کوي په فرشتو باندې. زمانونو مونږ نن سبا د طالبانو نه خلک تېښته کوي. طالب چې په رشته دارۍ کې یو کس ملا شي، نو خلک په ښه نظر ورته نه ګوري، غمخادي ورسره پرېږدي. ډېر خلک دي چې بچو له خدای حفظ د قرآن لوی غوندې نعمت ور نصیب که حافظ شي او عالم ترې نه جوړ شي، پلار ورته وایي نه 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 کار به کې، مزدوري به کې، او روزګار به کې، او نوکري به کې، خرو به څه. وایي وایي خدای خرو به څه.
سپی څه خوري، خنزیر څه خوري، کافر څه خوري، یهودي او عیسائی څه خوري. وایا الله روزي رسان رزق خدای ورکوي. خوش قسمته انسان، قسم په خدای خوش قسمته انسان هغه دی چې د هغه بچی د قرآن حافظ شي او یا د دین عالم جوړ شي. قسم مې راته په دې محراب منبر د پاسه وکړو. ته خوشحالېږې نه چې ستا زوی عالم شو؟ د خدای نیکبخته رور زوی ته بل ته ووایه ګټه د دې بچي د برکته به تعالی خدای درکوي. ده ته وایي شابه تکله شه زویه د پیغمبر د علومو خدمت وکړه او خلکو ته ورسوه. دا خو هغه خلق دی چې حضور پاک غوندې شخصیت د دې په ناسته فخر کوي. دا خو هغه خلق دی چې رسول الله مبارک به دوی سره کېناستی ده. او دا څوک سالیک فقرا جامې شلېدلې سپلی نشته، ډوډۍ هم نشته، خوراک هم نشته. دا ابو هریره په خپله فرمایي د حضور پاک د که د حجرې مبارکې او د محراب په منځ کې به بېهوشه پروت و. یو ځل د رسول الله مبارک د وفات نه ډېر وروسته یو اعلی قیمتي رومال دی ورسره، په هغې پوزه پاک کړې. اعلی قیمتي رومال، واه واه بخ بخ مونږ وایو واه واه. ابو هریره په دومره قیمتي رومال کې پوزه پاک کوي. او بیا ورته یاد شو، وی قسم په خدای د حضور پاک د منبر او د کمرې مبارکې په منځ کې به زه د لوږې د لاسه بېهوشه پروت وم. وی خلکو به مې سر له لتې ورکولې چې لیونی دی. د میرګو بیمار د میرګو بیمار له خلک سټ تاوی، خلک ولا خپې تاوی، خلک ولا دیکې ورکوي چې دی جوړ شي. نو خلکو به ابو هریره لیونی شوی دی، د میرګو مریض دی. وی زما د قسم په خدای وي چې لیونی به نوم د میرګو مریض نوم د لوږې د لاسه بېهوشه به پروت وم. دا ټوکړه رومال او نن په دې قیمتي رومال پوزه پاکوم، رومال یې خواوړ. حضور پاک نه جدا کېد. حضر او سفر کې د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی. او جون دې ډېر کم دی، 3 کاله څو میاشتې د پاسه. سن 7 هجري محرم کې څو ورځې تېرې وې چې دی مسلمان شوی دی. ورپسې سن 8 محرم، ورپسې سن 9 هجري محرم، ورپسې سن 10 هجري محرم، او په ربیع الاول کې حضور پاک د دنیا نه تللی دی. نو څو میاشتې د پاسه 3 کاله حضور پاک سره ژوند او د پیغمبر مبارک څومره احادیث امت ته رسولي دي، 5340 یا 4 15,340 څوک 4 یادوي د امت یې وبسونه ورسره د امت ته رسولي دي. او په خپله فرمایي حفظتو من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین، 2 لوښي مې د حضور پاک نه ډک کړي دي. 2 لوښي د علم لوښي، اما احدهما فقد بسسته فیکم، یو لوښي مې تاسو کې خور کا، و اما الاخر دویم لوښي لو بسسته فیکم لقطع هذا البلعوم، کاغه در کې خوروم بس مری مې پرې کېږي. علماء 3 توجیحات کوي. زه راته اسانه توجیح کومه، هغه کم علم و هغه حضور پاک هغه علم و چې کم د فتنو پیشنګویی ورکړې وي د معجزې په بنیاد. دا به بادشاه کېږي. دا قسم په خدای ابو هریره به وی ما د حضور پاک نه داسې خبرې اورېدلې دي چې اوس ورته ګورم راته را یادېږي. زما په منبر به هلکان لوبې کوي، هلکان به راځي، واړه هلکان به بادشاهان چې زما په منبر به لوبې کوي. فتنه به د فلانکي نه خورېږي، فلانکي نه دی راته ویلی شم، مری مې پرې کېږي. او دا هغه دي که ابو هریره خورم نه کړي نو د انسان د تکلیف سره تعلق نشته، د کتمان د علم په ټولو کې نه راځي. او صحیبه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سوی د په حق کې وی ابو هریره وعاء العلم، د علم لوښی دی، لوښی د حضور پاک نه به حدیث دا کول. خلکو به پې سوال که ور قسمه خلک یي که نه. وی ستا 3 کاله د حضور پاک سره تقریبا تیر شوي دي او دومره حدیث بیانې. او ورشه نور صحابه وګوره، د هغوی خو د حضور پاک سره چا 15 کاله، چا 10 کاله ده، چا 20 کاله ده، چا 30 کاله تیر شوي دي. دومره حدیث هغوی نه بیانوي څومره چې ته بیانوې، دومره هغوی نه بیانوي څومره چې ته بیانوې. دله به کله قار ورغی. وی خدای پاک قرآن شریف کې فرمایي چې چام علم پټ کا هغه له لویه سزا ده، الذین یکتبون. لیکن نو که دا خبره نه وي چې علم په ټولو کې ګناه ده، نو ما به تاسو ته یو حدیث هم نه وی بیان کړی. او 2 خبرې کوي زما وروڼو، واورئ اوس.
یو دا وی د مارونه انصار چې وو د مدینې منورې خلک هغې به خپلو باغونو پټو کې خدمت کاو او د مارونه مهاجرین چې وو د مکې یا د بار نه چې راغلي دي هغې به خپل تجارتونه کوله او خپل دغه به یې کول دا سوداګرۍ به یې کولې او ابو هریره ځان یادوي وی زه خو به په یو نوړی ډوډۍ که وبه او که نه به د پیغمبر لمن مې نه ده پرېښی د هغه خوا مې نه ده پرېښی زموږ دا طالبان ورته کثرت ملازمه مع شیخ وایي زه د خپل استاذ نه جدا شوی نه یم د حضور پاک نه او دویمه خبره څه ده یو ځل مې حضور پاک ته شکایت وکړه چې د الله رسوله تا نه حدیث اورم یېرېږي وایي ما ته دعا وکړه چې خدای زما حافظه مضبوطه کړي او زمانه علم نه یېرېږي دا دعا راته وکړه وی رسول الله مبارک وفرمایل زولی خوره زولی مې خوره کړه وی څه الفاظ یې وویل ما په زولی کې راچوف کړل وی ځان پورې ومږوي ځان پورې مې ومږل وی قسم په خدای که د هغې نه پس رانه یو حرف هم هېر شوي نو یو خو ډېر ورسره ګرځېدلی ما بل حافظه مضبوطه وه نو یو بل صحابي دی هغه رسول الله مبارک ته وفرمایل عرض وکړه وی الله رسول دا کومه دوا چې دی ابو هریره له وکړله وی دا موږ له موکه که نه وی سبق بها الغلام الدوسي وی په دې دعا هغه د دوس قبیلې هلک ستا نه مخکې شوی دی یو دعا وه د دپاره قبوله شو نو مروان ورسره څه چل وکړه مروان راوغوښته نو مروان د مدینې بادشاه و ګورنر ورته ویې هلکه خلک تا نه شکایت کوي ابو هریره چې ته دومره حدیث د پیغمبر نقل کوې خلکو ته موده دې لږه ده نو دقه ټکې ورته وي دا ما چې درته وي نو بیا ورسره مروان څه چل وکړه بیا یې ورګوي دنه موږ معلومات اخلو نو یو عالم یې راوسته او د کرسۍ شاته یې پټ کېنو وي زه ابو هریره راغواړم او حدیث دې اورم خو په یادو لګیو او تی لیکه ځان سره چې دې ته ونه ویني ای د پردې شاته پټ کېنولو ابو هریره نه تپوس کا هغه به حدیث بیانو ډېر زیات احادیث یې بیان کړل ورته وی بس د مروان په دې نه پوه کړو موږ دې یو څو حدیث بیان کا نو هغه حدیث یې ورته بیان کړل دې لاړ اخوا سړي لیکلي نو کال پسې بیا ابو هریره راوغوښته مروان ته ابو هریره پر اوس کال چې ما ته کوم حدیث اورولي هغه خو راته لږ بیان کا سړي ته یې ویې ګوره ورته پردې نه شاته چې ده بیان کړل هغسې ووایي چې کال مخکې ویلي یو حرف پکې زیات او کم نه کړ مروان مې بس ما ومنله او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې هم په اعتراض وکړه ورته ابو هریره زما خو د پیغمبر مبارک سره 9 کاله شوي 9 کاله د مکې جون چې مونږ کره به راته هغه د هغې د پاسه دی 9 کاله تقریبا ټکې ویم دا زما د حضور پاک سره تیر شوي دی په کوټه کې ورسره یو ځای په کور کې یو ځای دومره حدیث خو مونږ ته نه دی اورېدلی چې څومره ته بیانوې 2210 حدیث د عایشې صدیقې نه نقل شوي دومره خو نه دي لکه څومره چې ته ما ورسره څوک ژوند و ابو هریره ستا څه ژوند و ډېر ښکلی جواب ورکوي ډېر مزېدار ورته وایي د خوشطبع الفاظ دي ښه څه بېعزتي د چا نه ده ورته یې وی ای د مسلمانانو مورې وی تا به د حضور پاک د خاطره حالانکه عایشې صدیقې هم د پیغمبر مبارک یو ټکي محفوظ کړی دی امت ته رسولی دی عایشه صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا صحابیاتو کے محدث هم و مجتہد فقیح هم و مسائل بے مرستلو اکابر صحابہ کرام شاگردان دی وکور کی دن نے پردہ تڑ دیوا اس وقت برال اجازت پہ وقت اجازت تے وی او نورادن نبشو پردے نہ پورے غاڑا بناستو دی بہتا حدیث بیانو لغی بورے دل دیر عابد ذاکرہ او ډیر صائمه او ډیر زیاته پاک دامن چې قرآن صفت کوي نو د هغې به څوک څه به ووایي هغه عایشې صدیقې سره په طور د خوش طبیعتۍ څه وایي وی ام المؤمنین وی تا به د رسول الله مبارک د خاطره په خپل ډول ډال کې مصروفه وي او ځان به دې ډولې کو د پیغمبر علیه السلام د مینې محبت د وجې نه په هغې کې مصروفه وي او ابو هریره به ناست و د پیغمبر نه به حدیث اورېدل هغې ورته وخندل دا ابو هریره محدث دی امیر المؤمنین فی الحدیث سلطان اهل صفا دا اهل صفا و بادشاہ او دا پیغمبر مبارک خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت الحدیث دا پیغمبر مبارک خلیفہ دا ابو هریره دی زمارونو مقام خدای کم مقام ورک اللہ اکبر او جن خدای کم جن ورک بڑا من خوایو چې خدای پاکا اس دے نوے
استم نه وي خو چې د ایمان او د اسلام په حالت کې مو د رسول الله مبارک دی وجود ته یو جلک خو کتلی دړه ارمان ولې بس یو جلک کتلی وي مرګ دی بیا راغلی وي خیر دی خو چې ایمان او د اسلام په حالت کې د هغې دا مبارکه چهره هم د هغې په ژوند مبارک د دنیا کې لیدلی او حضرت ابو هریره څه کوي څپلی ورپسې ګرځي ابو هریره څه کوي ګرځي ورسره یو دی جدا کیږي نه د حضور پاک نه او د پیغمبر مبارک نه حدیث اوري او بیانوي او یو حدیث څه ته ویل یو ځل یو سړی راغی او حضرت ابو هریره ته وی ابو هریره یو حدیث به ما ته د حضور پاک وی خو داسې حدیث به وی چې تا په خپله د حضور پاک نه اورېدلي او بیا دې یاد کړي همي او ستا د هغه په منځ کې بل څوک نه ابو هریره ورته څه وی وی ما د حضور پاک نه دقه ځای کې یو حدیث واورېد دا واورئ ښه او چې مې بل څوک زما د هغه منځ کې نو یو حدیث مې ترې واورېد او مې یاد که او چې پیغمبر مبارک دا حدیث ما ورته کتل اورېدلی دی یاد کړی مې او ناګانه چغې والا بېهوشه پرېوت بیا هوش کې راغی بیا ورته وی ما په خپله د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی بل څوک زما د هغه میانځ کې نو په دې غوږونو په دې زړه کې مې یاد کړی دی دلته دقه ځای ناستو بیا چغه کړه بېهوشه شو درې ځلې دا چل وشو بیا په څلورم ځل او خلکو هغه سړي ته وی دا څه غم دی راوړه زموږ شیخ دی بار بار بېهوشه کړه بیا څه وی ما د حضور پاک مبارک نه اورېدلي زما روڼو واورېده چې د قیامت پر به درې کسان خدای پاک را مخکې کړي په دقه وخت دې زړه کې به یاد کړي اوسه پورې محفوظ دي یو حرف رانه پکې نه دی یېل حضور پاک ته مې کتل چې دا حدیث فرمایا درې کسان به د قیامت پر ورځ خدای پاک راولي هغه یو ته به وایه که نه بنده ما خو در ډېر مال درکړی او تا څه کړي وایي الله پاک تا مال راکړی او ما د الله په لار کې خرچ کړی دی صدقې مې کړی دی ډېر زیات مې خور کړی دی د الله په لار کې رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی ووایي او چې څومره فرشتې ولاړې دي دغه میدان کې ټول به ورته وایي کذبته دروغ دی ووایي بیا به الله وفرمایي تا دا خیراتونه کړي دي صدقې دي کړي دي خو یقال انک هو جواد انک جواد دې له چې خلک وایي فلان کې ډېر سخي سړی دی مال دې نه دي کړي چې نوم وګټي او خلک وایي ښه سړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته اسم نشته د سپیمو کې ولا زنځیر واچوي پړ مخې جنت ته وغورځوي دوزخ ته وغورځوي بل ته وی وایه که نه څومره ښکلی غټ وجود مې در کړی و یا والله څه دې کړي دي ما جهاد کړی دی ستا په لار کې هغه جهاد مې وکړو چې شهید شوم د دې نه غټه قرباني الله به له کیدی شي الله به فرمایي کذبته ټولې فرشتې به وایي کذبته دروغ دی وي الله به فرمایي تا دا ځان وجلی دی بالکل او تا جهاد هم کړی دی خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی ما دپاره دې نه دي کړی خلکو ته وایي بهادرۍ لو انوم دې ګټلی دی دل هم سپیمو کې پړې واچوي دوزخ ته وغورځوی درېیم ته وایي قاري صاحب وایه که نه قرآن مې نو در کړی او الله راکړه څه دې کړي دي ما خو تلاوت کړی دی شروع او شپه او سار او ماښام مې تلاوت کړی دی الله به ورته وفرمایي دروغ دی ووایي ټولې فرشتې به ولاړ هغې به ورته دروغ دی ووایي تا دې دپاره دا ویلي وقال انه قارئ چې دی بهترین قاري دی ښکلې تلاوت کوي اوهو هسې ډېر رانه بار راوایسته ډېر ښایسته قاري دی سپیمو کې زنځیر واچوي دوزخ ته ور لړه کې هغه نوم دی په دنیا کې ګټلی دی حضرت ابو هریره وی دا درې واړه هغه کسان دي چې لومبې به خدای پاک جهنم په دې درې واړو باندې غرغنډه کړي دا حدیث اورېدلی دی یو ځل د حضور پاک نه تپوس وکړو د الله رسوله من اسعد الناس بشفاعتک ستا د شفارس باندې نیکبخت سړی هغه نیکبخت څوک دی چې ته به له قیامت پر سفارش کې هغه نیکبخت څوک دی چې ته به قیامت پر ورځ ورته سفارش کې آها حضور پاک ورته څه وایي وایي ابو هریره ما ته پته وه چې دا تپوس به ته کې بل څوک به نه کوي ولې
من اجل حرصك على الحديث ما ته د حدیث متعلق ستا حرص معلوم دی چې ته د حدیث معلومتیا څومره زیات معلومه ولغواړې پیغمبر مبارک یې تحسین وکړه ستا حرص دی په حدیثو خلق په مال حرص کوي مطلب دا او ته په حدیثو حرص ما وي اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه دا به ورې ښه چې خوشحاله شي نیک هغه نیک بخت چې زه به هغه له د قیامت پر سفارش کومه من قال لا اله الا الله چې هغه مسلمان شي او کلمه شهادت ووایي ټول وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نیک بخت دی دا ابو هریره حضور پاک نه جدا شوی نه دی د رسول الله مبارک خدمت یې کړی دی او احادیث مبارک یې راواغېستل او امت ته ورسول ډېر لوی سعادت دی قسم په خدای د رسول الله مبارک د احادیثو خدمت الله دې زموږ نصیب کړي نو بس دا خبره او الله دې قبول کړي او الله ستاسو بچو کې همداسې خلک پیدا کړي چې د حضور پاک د احادیثو خدمت وکړي قسم په خدای د پیغمبر مشن دا دی ګوره زما د محدثینو د حدیثو استادانو قدر کوئ عزت کوئ د علماو قدر کوئ څومره چې درسره کیدی شي تعاون ورسره کوئ مدد ورسره کوئ مینه ورسره کوئ صرف په دې خیال چې دی د الله د کتاب او د پیغمبر مبارک د حدیثو درس کوي خلکو ته د پیغمبر مشن د لاس کې نیولی دی او د پیغمبر دین خلکو ته رسوي هغه دین کم د پاره چې د دواړو جهانو مبارک سردار څومره تکلیفات برداشت کړي کارخوندي کوي که تا په خپل مال کې دوی سره حصه وکړه تاله به خدای په هغې کې برکت واچوي که تا هغوی له ډوډۍ ورکړې او نوړی تاله به خدای په خپله نوړی کې برکت واچوي که تا د هغوی قدر وکړه تاله به خدای داسې خلک مقرر کړي چې په دنیا کې به ستا هغوی قدر وکړي او که تا د دې خلکو بې عزتي وکړه نو داسې خلک به درته خدای مقرر کړي چې تا به خدای ذلیل او رسوا به دې کړي دا څوک دی دا د پیغمبر خلیفګان دي په خپله رسول الله مبارک فرمایي اللهم ارحم خلفائي خدای زما په خلیفګانو رحم وکړي دعا ورته کوي ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها کما وی هغه انسان چې صرف زما یو حدیث یې واورېد او یاد یې کو امت ته ورسو په هغه لخت د خدای په خوشحاله کړي یو حدیث وایي دا خو د پیغمبر په ګدۍ ناس خلک دی او د پیغمبر مبارک د احادیثو خدمت کوي د دین خدمت کوي الحمدلله علماء کرام څوک د قرآن خدمت کوي څوک د تجوید خدمت کوي څوک د فقه خدمت کوي او څوک د دین خدمت کوي د مدرسو خدمت کوي د دې قدر به کوي عزت او احترام به کوي باقي د رزق او د مال او د دولت او د عزت چابیانې رب العالمین سره دی دا ابو هریره په یو کم شپېتمه هجرۍ کې په مدینه منوره کې وفات شوی او عمر کې اختلاف دی څوک 8 اویا یادوي څوک 7 اتیا یادوي څوک 8 اویا کاله یادوي څوک 7 اتیا کاله یادوي د عمر او د مدینې منورې چې کوم مشهور قبرستان د جنت البقیع په هغې کې دفن دی او بس اخیری یو ټکی درته وایم چې کله وفات کېده دا ابو هریره چې دا د حدیثو څونه خدمت یې کړی دی چې کله وفات کېده صحابه ته ګیر چاپېره ته وو او د ژړل صحابو ته ابو هریره ولې ژاړې صحابو کې عجیبه و بعضې صحابه چې به وفات کېدل بل به ورته وې اوس به د لږ ساعت پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي زموږ سلام به ورته وړی ابو هریره ته خو خپل ملګري له روانې خپل دوست او خپل محبوب له روانې جاړې ولې ابو هریره څه وایي وی جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی واه واه ابو هریره وایي سامان کم دی او سفر اوږد دی موږ به څه یو واقعي د مرګ په سفر چې څوک یو ځل ورغی بس دا بیا نان سټاپ ګاډی دی دا ودرېږي نه روان دی چې کله به دا ختمېږي د مرګ دا سفر نه ختمېږي دی پسې بیا د حساب کتاب میدان دی ورپسې که خدای پاک د رسول الله مبارک د دین د برکت نه مو ایمان نصیب که نو شاید چې جنت ته لاړ شو یعنی بل طرف ته دوزخ دی الله دې مې وساتي ابو هریره وایي سامان کم دی نو موږ به څه ووایو موږ سره څه دی د سړي خواهش یو څه غواړي والله بل څه غواړي دی خپل خواهش پرېږدي اصل د هجرت خپل معنا د لغت پرېښودو ته وایي وطن پرېښودل د خپل خواهش پرېږدي او د خپل خواهش نه هجرت وکړي د الله خواهش والی لا یؤمن احدکم
حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، چې یو انسان به هغې پورې کامل مسلمان وګرځي چې کله دې خپل خواهش د شریعت تابع کی. یو بل قسم دی د هجرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هغې ته اشاره کړې ده چې هجرت دې ته وایي چې ګناه پرېږدې نیکو ته متوجه شي. المهاجر من، حضور پاک فرمائی هجرت کون کے مهاجر هغه څوک دی هجر معنی الله عنه چې د کم سیز نه الله مونږ منې کړیو چې هغه پریدو، کم سیز نه مونږ الله منې کړیو د هغې نه هجرت وکړو، د ګناه نه هجرت وکړو. او زمانونو زمونږ بعض علما لیکي چې د دې ټولو هجرتونو دارومدار په دې دی ګناه پرېښودل، نیکو لتلل. کم وطن کې چې ته نیکی نشي کولی هغه وطن پرېښودل، کم وطن د کافرو دی هلته بعضې نیکی نشي کولی هغه پرېښودل. د ټولو بنیاد همدا شو. نو چې یو سړی ګناه پرېږدي او نیکی طرف ته متوجه شي او دا هجرت د ګناه نه وکړي، بیا د سره الله بل شان مدد هم کوي. اگر چې قرآن حکیم کې کوم آیات راغلی دی ومن یهاجر فی الارض ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، هغه د هغې هجرت متعلق الله وی چې چا د کافر وطن پرېښود او د مسلمان وطن ته لاړ، نو الله وی دله به زه ډېر څیزونه ورکم. خو چې دا څوک ګناه پرېږدي او نیکو طرف ته لاړ شي، د ګناه نه نیکو طرف ته هجرت وکړي، د معاصیو نه طاعاتو طرف ته وکړي، زمارونو دلم خدای ډېر لوی برکتونه ورکوي. او زه به د هغې یو څو مثاله تاسو له درکم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او قاری طیب صاحب دواړو لیکلې ده دا واقعه چې یو سړی هغه په مشکي بابا مشهور و. مشکي بابا به ورته ځکه وایي چې د مشکو غوندې خوشبو به تتله، چې ناس به لکه د مشکو خو حالانکې مشک ډېر قیمتي شی دی او اصلي مشک نن سبا پیدا کېدل ګران هم دي. دا ټول عطرونه مطرونو کې خلک اچوي چې که رش پکې وي چېته ای به خو اصلي مشک ډېر ګران دی. عطاریان وایي مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطار بگوید. مشک هغې ته وایي چې ځان په خپله درته وښیي چې زه مشک یم. عطاري چې درته وایي دا مشک دی په هغې پر اعتماد مه کوه چې دې خپله ځان درته وښیي چې ګوره ما نه څونه خوشبو روانه ده. نو مشکي بابا نه به خوشبو تلله او سړی غریب و عجز و چا ته تپوس وکړه مشکي بابا تا ته دا مشکي ولې وایي؟ وایي ته نه ګورې ما د خولې نه او زما د وجود نه دا خوشبویي روانه ده. وایي دا ولې؟ وایي دا ځکه چې ما به په دې لارو کوڅو کې دا ریشې پیتې خرڅولې، مونږ ته اوس ریشې پیتې وایو، دا بکسوې خرڅول او ګومنځې خرڅول او دنداسه خرڅول، رانجه خرڅول، دا د ماشومانو د زنانو دا سامان به ما په دې لارو کوڅو ګرځېدم او دا به مې خرڅولم. خدای ښکلی شکل را کړی و. نو یو ځای کې مې اواز وکړو چې دا څیزونه خرڅوم. یو ښځې یو وین زما پسې بار راولېږله چې مهرباني وکړه دې دروازې ته را دننه چې زما دا نیکه دنه سامان اخلي. عموما دا خلک کوي داسې دروازې ته ور دننه شوم. چې دروازې ته څنګه ور دننه شوم هغه نیکې وي دې خوا را دننه شه دا بکس دې اوس پړه. زما څه څیزونه په کار دي چې د نوالم. زه غریب سړی وم، ما بکس مې د اوږې نه کوز که او د هغې په هغه دروازه کې دننه کېناستم. دې ښځې دا دروازه د دننه نه راپسې جرنده کړه، زنځیر یې و جرنده یې کړه او باندې د ګناه مطالبه وکړه چې ما سره به ګناه کې. او د خدای نیکبختې ګناه څنګه وکړم؟ زه خو د الله نه یریږم. اوس دې وخت کې د مارونو انسان یو مشکل کې پرېوځي. ګناه خو سړي ته خشته ښکارېږي، دا ښکلی ښکاري سړي ته ځکه سړی ورپسې ورشي، خو دا دې ګناه پسې د خدای عذاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر ښکلی مثال ورکوي. وی لکه شمع بلیږي، بجلی بلیږي او دا پتنګان ور روان دي. نو د پتنګانو ته خو دا بجلي خشته ښکاري ځکه ورپسې روان دي. د پتنګانو ته دا شمع ښکلې ښکاري
ځکه ورپسې روان دي. او منځ کې د دې شمې له چې دا پتنګ ورچې دته خو ښکلی ښکاري خو دننه څه شی دی بیا تبی ده دی چې ورنږدې شي وسوځي یا وزر وسوځي لاندې پرېږدي بیا پر نشي والی یا په خپله وسوځي نو تباه شي. دقه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د تاسو را ټینګوم انا آخذ بحجزکم د تاسو را ټینګوم چې مه ورځئ دې ګناه له ګورې مه ورځئ د دې بډو نه مې نیولې سخت زور سره کوشش کوم چې تاسو ورنشئ او تاسو ته دا ګناه خشته ښکاري لکه پتنګ ته چې هغه شمه خشته ښکاري نو زم ټینګوم چې مه ورځئ نیکبختو ګورې شیره ته ښکلې ښکاري خو دننه تبی ده مه ورځئ ګورې دا شیره ته مزیدار او مزین ښکاري خو ګورې دننه تبی ده. نو رسول الله مبارک فرمایي وي تاسو په ما غلبه وکئ ما نه ځان خلاص کړئ او نیغ ورشئ هغه ښکلي شي په وجه ورشئ نو تبی ته ورشئ. ګناه شیطان سړي ته ډولی کي ګناه ورته خشته کړي او مزیداره یې کړي ورته نو دی وي راشه دا خو ډېر خشته شی دی او دا خو ډېر مزیدار شی دی او ډېر لذت والا شی دی د 5 منټو لذتي د 2 منټو لذتي. زه اکثر دی خلکو ته وایم دا تصویرونو ته خلک د ښځو ګوري یا په دې لارو د جنکو ته دا خلک ګوري دې کې تا څه فایده واخېسته ته لږ سوچ وکړه فایده دې څه واخېسته هېڅ هم نه هیڅ فایده دی وانه غشته صرف د 1 سکنډ 2 سکنډ لذت لیکن د خدای ټول عمر دشمني او ځان نیم په کړاو کې واچو وروسته به سوچونه او د ګناه سوچ او په لاس به هېڅ هم نه درځي. دا د خیال خوبونه دي د خیال خوب کې خلک پراته دي د خیال په خوب کې دا د خیال خوبونه دي هېڅ په ګوتو نه درځي. دا ولې شیطان دلته به خدای او رسول منې دلته به د خدای او د رسول خبره منې چې شیطان شته دا له څه په ګوتو رالل جنۍ ته دی وکتل څه په ګوتو رالل تصویر ته دی وکتل څه په ګوتو رالل جنۍ هلک ته وکتل څه په ګوتو ورالل جنۍ د هلک تصویر ته وکتل څه په ګوتو ورالل بې دې نه چې رب یې خفه کو 1 سکنډ خوشحالي د 1 سکنډ لذت او لوی رب غوندې ذات خفه کول هغه ذات الله دا خفګان ذات نه دی هغه ذات نه دی چې مونږ یې خفه کړو زمونږ ګناه والا روانه ده. حدیث پاک کې راځي چې د ګل پر ورځ او د زیارت پر ورځ الله له د انسان د عملونه خیجي الله عظیم خبر دی دا نه چې ګنې که الله ته ونه خیجي نه خبرېږي خبر دی خدا یو نظام بر روان دی چې دا هلته لاړ شي په صدر دفتر کې اندراج وشي نو پته به ولګي چې دا ګناه څومره ده او نیکي څومره ده دوزخ له به ځي او که جنت ته به ځي. ګل پرز زمونږ خو نیکي نشته زمونږ خو ټوله ګناه روانه ده نیکي خو نشته ګناه روانه ده ګل پرز او زیارت پرز او خدای د هغې مقابله کې مونږ له سره لېږي رزق خدای د هغې مقابله کې سره لېږي بچي الله د هغې مقابله کې سره لېږي الله هلته ګناه روانه ده او کافران ولا کفر لېږي او شرک ولا لیږي لیکن خدای په روزي بنده نه کړه الله را طرف نه ولا میوې درې وځای را روانې دي داسې خدای خفه کول د یو 15 منټو په ګناه د یو 2 منټو په ګناه لږ ټیسټ او لږ لذت او ټول عمر د خدای دشمني نو حضور پاک فرمایي زه ما به بډو نه نیولی لکه پهلوان د بډې نه ونیسي منډه نشي والی چې دا بډه شلېږي ما دا کلک نیولی قرآن درته ویم حدیث درته ویم دلیلونه درته ویم کلک مې نیولی چې مور دی وایي تاسو په ما غلبه کوئ ورمنډې وهئ ورپسې ګناه له ورشئ خشته ښکاري ښکلی ښکاري که نه نو تبه یې ته ورشئ. ګناه مثال د هغې زهرو دی چې په خولې خواږه لګي نو خلک وایي دا خو خوږ شی دی مزېدار شی دی او ډاکټر ورته وایي چې نه ګورې که دې وخوړه تبه یې د ستا دپاره دا د ګناه مثال. نو مشکي بابا وایي چې سړي لاس را واچو ښځې راته دروازه بنده کړه چې پرېږدم دی چې دا ګناه به کوې اوس دلته 2 مسلو کې ګیر شوم یا خدایا ګناه کوم الله خفه کېږي الله خوشحالوم ښځې سره څه وکړم او ښځې وایي چې پرېږدم دی چېته لاول خو دې په دې چاړه وم او دویمه خبر ده چې چغې وام خلکو ته چې راشه ما پسې کور ته راننوتی دی په شرمونو دې شرمم زما وروڼو اوس هغه زه خپل مقصد له راځم ته چې د ګناه نه هجرت شروع کړې او ګناه پرېږدې مدد به څوک کوي ته چې وایې زه دا ګناه نه کوم او ته چې وایې چې زه الله نه خفه کوم او الله خوشحالومه رب به مدد کوي
ته دې ما خوشحاله زه دې تا سره مدد ونه کړم. الله غیرتی ذات ته. رسول الله مبارک فرمای انا اغیر منکم والله اغیر منی. زه تاسو نه غیرتیم، الله زمانه غیرتی دی. او غیرتی څه ته وایي پېژنې؟ چې څوک چا سره ښه کوي دی هغې مقابله کې بد کوي که ښه کوي؟ ښه کوي. نو چې ته خدای له منډه وې او د هغه شوق او خواهش او هغه لذت د ګناه پرېږدې، ولې الله خفه کېږي؟ الله نه خفه کوم خوشحالو. نو الله به دې مدد کوي. الله به اوس مدد ته ګوره. دې سړي ته الله کې الله دا واچول. دې ښځې ته وایي چې ښه ده داسې کار دی، ډېره ښه ده چې ته ما ګناه به ما کول غواړې، بکو ګناه زه موقع پېښه ده، دروازه بنده ده، خو ما له اودسماتې راغلی دی متیا دې کوم. اودسماتې ډېره ښه ده. اودسماتې اوس دلته راته ونه بیږم نه، دغه غسلخانه ده ورده، دا ټټۍ ده. مشکي بابا وایي ځواني مې وه، هلکانه مې وه، داسې نه چې ګنې زه بوډا وم. ګناه ته مې شوق کېده خو الله نه یېرېدم. ورلم هغه ټټۍ ته، دروازه مې بنده کړه او اودسماتې مې پکې وکړه. نه راته خو په زور مې وکړه. چې اودسماتې مې څنګ وکړه، هغه خپل لوی اودسماتې مې راواغېسته او په لاسونو په خپو په مخ مې ومږه. نو کمل مې په دې لاسونو په خپو په دې مخ باندې هغه لوی اودسماتې ځان باندې ومږه. او چې بار راووتم او ښځې راته وکتل، کوټې ته یې منډې کړې. دا څه بلا ده؟ نه نه اوس رات میدان ته شه، خدای دې ستا بیخ وباسي. ځان دې په غولو ولاړه. بس ښځې نوکرې ته وي دروازه ورته کوله او که دا څه مردار دی، ته خو زمونږ د غولو نه لړي. دروازه یې ورته کوله وکړه ولاړ. هغه لږ ټیسټ د ګناه پرېښوده او ځان یې لږ بدبویه کړه. د ګناه نه یې پرې ځان خلاص کړه چې دا چل کوم ښه ده برانه هله صبرېږي ولې نه صبرېږي. او لاړ بل ځای ولامبل او جامې یې واچولې. رب ذوالجلال چې هغې نه پس زما د وجود نه د مشکو په شان خوشبویي شروع کړه. ځکه خلک ما ته مشکي بابا وایي. هغه لږ غول مې په ځان ومږل، لږ ګل مې په ځان ومږه چې دغه ګناه هلته سپرېدم دا به وکړم، خو چې خدای خفه نه شي نو ټول عمر مشکو په شان خوشبویي روانه ده. نو چې دنیا کې د خدای د مشکو شان خوشبویي روانه کړه، څه مو خیال دی په آخرت کې؟ ځکه خو حضور پاک یو حدیث کې هم فرمایي چې کم سړی روجي نیسي د ده د خولې نه به د قیامت پر ورځ د مشکو په شان خوشبویي ځي. لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من المسک. دا التبه مشکو په شان خوشبویي روانه ده. دا د خدای مدد. ګناه نه په هجرت وکړه، ګناه پرېښوده، رب دا مدد ورسره وکړه. او بل قرآن کې درته ویم حضرت یوسف علیه السلام څومره ښکلی چې رسول الله مبارک یې د حسن صفتونه کوي. او حضور پاک فرمایی چې زه لاړم بره معراج ته وختم او حضرت یوسف مې ولید نو د ټولې دنیا نیم حسن خدای ورکړی دی. حسن یوازې سپینې سرمنې ته نه وایي، د حسن ډېرې خبرې دي بیا چې حضور پاک وایي د ټولې دنیا نیم حسن. نو به دا حسن شو. او الله پاک خو په پیغمبرانو ازمایښونه راولي. رونو کوی ته وغورځو، بیا قافلې د کوی نه راوویسته او د مصر په بازار کې خرڅ که او د بادشاه چې کوم وزیر و هغه وخت کې د هغه واغش په بیه کور ته یې بوته. د هغه ښځه د زلیخا اپې میینه شوه. کور کې دننه دی خو حسندار دی، ښایسته دی. زلیخا پې میینه شوه او بیا قصه ده خو بالاختصار زلیخې وی چې د جال کې خدا ګیرول غواړي او دا مینتوب چې د څه دپاره دی چې هغه مقصد پوره کړم. د بادشاه په محل کې بیا ډېرې دروازې وي. یو دروازې نو دننه بله دروازې نو هغې پسې بله دروازې نو هغې پسې بله دروازې. نو د خپل ډول سینګار وکړه، ځان یې ښه خشته کړه، ځان یې ښه ښکلی کړه او ښه کالیګانې یې واچول. او دی خو غلام دی، غلام ته خلک وایي دا وکړه هغه وکړه چې څه ورته وایې کوي. با یوسف علیه السلام ته وایي دننه راشه، څه ورته وایي نو دننه لاړ.
دروازې ورپسې بندې کړې، یو هم بنده کړه، بله قرآن حکیم کې فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک. پر دې قصه نه الله وایي غلقت الابواب، جرندې کړې، داسې نه چې ګنې کونډې ولګوله، غلقت الابواب او یو دروازه نه ده، ډېرې دي، ابواب جمع ده، ټولې دروازې جرنده کړې د دننه. ولې جرنده کړې؟ چې دا هلک خو ما ته پته ده موږ په دې کور کې اوسېږي او ډېر نیک دی، د خوسه پورې ما ته داسې برم نه دي کتلی، او د بادشاه په محل کې چې کومې ښځې بیا اوسېږي او وینځې نه هم ښایسته وي، د خوسه پورې یوې وینځې ته پورته نه دي کتلی، د خو دا سترګې مونږ ته چته نه دي راړولې، نو دا هلک ډېر نیک دی، نو ممکن ده چې زه ترې مطالبه وکړم دی چې ته ونه تښتې، نو که وتښتېد خو زما یا به لاړه شي باره، نو دی به په دننه جرندو ور باندې بار وتی نه شي، د جما چې څه خوښه یې به کوم. دا یو څه منصوبه جوړه کړه، یو سکیم، یو سازش یې جوړ کړه، دروازې جرنده کړې، او بعضې روایاتو کې راځي پنساولو دپاره لګیا دی، خبرې ورته کوي یوسفه د سترګې خو ډېرې خشته نه دي، اوس پنساوی یې ګیرئ یې که نه، یو خشته دي خو د ټولو نه مخکې به دا پټېږي، لومبې به دا پټېږي، د دې نظر به ختمېږي. یوسفه مخ ته ډېر ښکلی نه دی، ښکلی دی خو دا به قبر کې خورې کېږي، دا پاتې کېږي نه. یوسفه دا لاسونه او دا لیچې مړوندونه ډېر خشته دي، وی دا به تور شي او چنجي به وخوري. خو ټیک ده وروستو پیغمبر جوړېږي، خو حالاتو په تناظر دا خبرې روانې دي. بهر کیف مطالبه ته وکړه، وقالت هیت لک، او ته څه وایي؟ دې خو بیا دغه جنجال جوړ دی، اوس هلته د بادشاه ښځه مطالبه کوي، د وزیر ښځه هم خشته ده، وزیران داسې بې ډوله بله شیشه کې نه ساتي، هم ډوله ده، نفس هم لري، خواهش هم لري، ورم جرنده دی، څوک خبرېږي هم نه، هلته الله دی. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. یوسف په دا ګناه به کوو، او قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح. دا څه وی؟ علما دوه معنی کوي، ستا خاون خو زما مالک دی، ډوډۍ راکوي، جامه راکوي، نو هغه سره خیانت وکړم؟ او بله معنی څه ده؟ انه ربي احسن مثوایا، زما یو رب دی الله، زه یم ښکلی کړی او د دې محل ته یې راوستی، ما سره ډېرې ښېګړې کړي دي، چې څوک د دغې رب نه مني ظالم دی، خیانتګر دی. ظالم خیانتګر ته وایي، خیانتګر دی، زه خدای سره خیانت وکړم، الله خفه کړم، بس فورا الله را مخکې شي ورته. زما وروڼو چې یو سړي ته ګناه را مخکې شي، دم یې دا دی چې ځان ته رب مخکې کا، او دا اړه را راوله چې دا ګناه به وکړم، خو زما نه به خپل ښکلی خدای خفه شي، بیا به د الله مدد کوي، رب را مخکې کا. انه ربي احسن مثوایا، نو ما یو رب شته، ما سره څومره ښېګړې کړې دي، څومره ښکلې ښکلې ټیکانې او څومره ښکلې ښکلې ځایونه یې را کړي دي، خفه کم، کوم یې خفه کړو خو تباه به شم، غرق به شم، ته چې ته کېږي زلیخا اوس په ضد ده چې نه ګناه به کوو او یې نه کوو، بس دې کې اوس څه وایي؟ اوس یوسف ته پته ده چې دروازې جرنده دي علیه السلام، نه چې ناپوهه دی، هغه ته پته ده چې ما پسې خو ډېر دروازې جرنده کړي دي، خدای څه راسره کوي، دروازې جرنده دي، اوس دې د ګناه نه هجرت کوي، دا هغه د هجرت خبره ده. الله بس زه یو منډه وام، باقي ستا مدد. دروازه خو جرنده ده، زموږ چونجي خو ما سره شته نه، کولاولی نه شمه، خو زما یو خپل وس دی به وکړمه، نو هر سړی په خپل وس باندې پړ دی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په خپل نفس انسان پړ دی. الله به زما د دغه دروازې پورې منډه ده، باقي ستا خوښه ده. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب.
چې د څنګه منډې کړې د دغه واسطې د ګناه نه تښتي دا نه چې خدای سبا کوم یا خدای سبا کوم جګړې نه کوي د زلیخې سره نشم کولی جګړه څنګه که جګړه کوم خو بل غم جوړېږي سبا به الزام ولګي چې ما ته لاس راچولی دی که چغه وامه نو هم چغه مې څوک نه اوري فریاد مې نه اوري دروازې هم جرنده دي بل خوا تللی هم نشم وکم څه دغه مې وس دی الله نه کوم ګناه نه کوم رب نه خفه کوم د خپل مالک سره هم خیانت نه کوم چې کوم مالک زما له ډوډۍ راکوي د هغه ښځې باندې لاس اوچتول خو هغه سره خیانت دی لا نه کوم خو چې څنګه دروازې ته منډې کړې الله دروازه کوله وکړه چې په دویمه ورځي دروازه کولاویږي لکه څنګه چې یو وزیر او یو وزیر اعظم په یو لاره دی پروتوکول ورته میلاویږي وزیر اعظم د ګاډي نه کوزي کې چې ځان ته دروازه کوله وکړي وزیر اعظم ډرایور نه کوزي کې چې دروازه کوله وکړي هغه چې په کوم لاره ځي مخکې نه دروازې ورته کولاویږي مخکې نه دروازې کولاویږي یو پروتوکول دی ته پروتوکول وایي منډه د دروازه کولاویږي بله او زلیخا په ځان نه پوهېږي چې دا سب جنجال باندې وړېدم دروازه خو کولاویږي ولکه رانه بار اوځي او هغه خپل خواهش او هوس په مخ اغشتې ده ټاس چې د یوسف یې د لمن نه کلکونې وه حضرت یوسف علیه السلام دلته بیا هم خپل زور لګوي ایږړي کې زور چې ورته وایي بیا خپل زور لګوي کمیس ونه شلېږي ودې شلېږي خو دې نه ځان وباسه فقدت قمیصه من دبرین شاته نه کمیس ولا وشلو او چې اخیری دروازه باندې بار ووتل بالکل اخیری دروازه باندې نو د زلیخې خاوند ولاړ دی چمن کې ولاړ دی دروازو نه بار چمن کې ولاړ دی او دی وزیرانو دی بادشاهانو له خلق د کار لراځي د سخته ته مال نوکری را کا مال بدلی کا مال ډوډۍ را کا مال جامه را کا مال بیت المال نه پیسې را کا مال دا شی را کا مال دا شی را کا لوی هجوم د بار په چمن کې د دنیا خلق راغلي دي او هغوی صاحب څوک د سخته اخلي زنانم دي پکې ماشومان هم زنانو سره دي چې دی په داسې په بد حال ورغې د خو پته نه چې ځان وباسي او زلیخې ته هم پته نه چې خاوند به باري او ورپسې د کمیسې نیولې دی الفیا سیدها لدى الباب دروازې سره خوا کې سړی ولاړ دی زلیخې خاوند او دا سوچ او زلیخه هم حیرانه شو دا څه په مصیبت وړی دی مقصد مسل نه شو الکه مرانه وتښتېد کمیس مې ته وشلو او رنگ هاتو گرفتار شم ښکاره خاوند ولیدم اوس به څه وایم که پټ پناه وې نو بیا به څه خبره وه خو هغه ولیدم هغه د مخکې چې سړی د نیسمه خو ګوره ما تاسو ته ووایي چې د دې بادشاهانو دا ښځې مخیاري عمقلي نه یوسف خو مظلوم دی دی وخت کې غریب لیکن زلیخه څه وایي خاوند ته قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم خاوند ته وایي وی دا قال دی لاسې راواچو مجرم هغه غریب وګرځو دا قال دی ما ته لاس راواچو او چې ما ورپسې را منډې کړې چې ختم ما ته لاس چې نو رانې غروال نو لمن نه مې راونې و خو بار رانه راووته نو اے وزیر صاحب ستا ښځې ته چې څوک لاس اچوي څه به کوې ورسره اے وزیر صاحب ستا په ښځه چې څوک لاس اوچتوي څه به کوې ورسره بار د دنیا خلکو سلیخې وې چې بس راشه کار ووته یوسف علیه السلام دا د یوسف دا څه دي نه جي دې لاس راچولی ما ته راوتښتېدل جی دروازې هم جرنده کړې وې الله راته کوله وکړې نو دا د چا عقل مني چې دروازه جرنده شي الله ورته کوله وکړي اها او په داسې وخت کې بیا د غریب ملا څوک نه اوري په داسې وخت کې بیا څوک د غریب ملا نه اوري بشیر جان کډېر هم چغې وایي د ده څوک بیا نه مني بیا د خان بابا نواب صاحب وزیر صاحب دا د دې خبره منل کېږي پښتانه وایي که د خان ښځې د خلک بابي وایي او خیر د عزت لفظ دی څه بده خبره نه ده
نو بیا د بیبي او د بابي خبره منلی کېږي. د خوار غریب ملا خو په بانک څوک کلمه هم نه وي پښتانه وایي، اخو غلام دی، اخو نوکر دی، د هغه خبرې له څوک توجه ورکوي. چې کوم ورسره ولاړ دي هغه قاشوغې اګیر چاپېره چې وزیر صاحب سره کمې قاشوغې ولاړې دي، کم سکرټریان او ډایرکټران، هغې وایي صاحب بیبي ټیک وایي، بیبي ټیک وایي، ولې چې دې خفه نه شي. نور دننه هلنه خدای خبره، دننه چې هر څه دي هغې نه رب العالمین خبر دی، خو ظاهر ته به ګورې نو. یو دغه و د سکرټري صاحب و، یو چپړاسي و، نو هغه چپړاسي بیا ډېر تنګه و، هر وخت به یې تنګه و. کله به یې ورته بچي مې سکول ته بوځه، او کله به ورته شر بازار نه ډوډۍ راوړه، او کله چولې راوړه، او کله سپلی پالش کړه، او کله بوټان پالش کړه. هغه ته ډېر زیات تنګ و. هغه وی خدای دې بلا سره څه وکړم. یو ځل یې ورته اواز وکړ او دې ورغې دننه دفتر ته، او دې چپړاسي صاحب وی چې راشه نن د خپل ارمان پوره کړه. او د دننه نه کونډو لګول او کوته کې د خپل سکرټري صاحب ته ونیو، خې واو، او چغې به یې په خپله والې، وی مړه یې کړمه، وی مړه یې کړمه، چغې به یې په خپله والې، منځ کې چې غزار به یې غله باره، چغې به یې په خپله واله، وی مړه یې کړمه. غزار به یې غله ورکو، خو داسې غزار به یې ورکو چې زخمي نه شي، داسې ځایونو باندې و چې چاته هم نه ښایي، خې وډابه او چغې یې واله. اخره کې خلک رالل چې خوار شي ورکول او کا، او د په باندې خولې ماتې دي، کونډۍ والو منډه یې کړې. چې منډه یې کړې خلکو یې څه چلو شوي، زه خو یې په شرمونو بلا ووهلم، کوتک هغه دی پروت دی. اوس سکرټري غریب ویلی هم شي چې زه یې ووهلم، لکه وایي خو لا شرم دی. اوس په دې یارېږي چې دی خو ماله کار ګوري، نو لاړ دا نوکر او په عدالت کې په دې سکرټري الټه دعوه وکړه چې زه یې والم صاحب په شرمونه شرمونه، او ټوله دنیا مې چغې واورېدې. جج دواړه راوغوښتل چې راویې غوښتل سکرټري ولې سړی والې دی، اوس خدا نه شي چې زه یې والې یم، او نه هغه ځای خوري چې په کوم ځای وال خوړلی دی. اوس دا خو شرم هم دی. وایي ما پیتې وغواړه، شبه ما پیتې وغواړه. نو سکرټري غریب مجبور و، نو هغه نوکر ته وایي وی د دننه دال نه زه ته خبر یو، خو زه معافي به وغواړو. نو دننه حال ما ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم، اندر کے حال ہم جانتے ہیں. هغه باندې مونږ خبر یو، خو زه اوس څوک معافي به وغواړو. نو دلته حال اوس خدای خبر دی. خو دلته کې ظاهر کې اوس د یوسف خلق مرګري نه دي علیه السلام، خلق خو د بیبي مرګري دي. ټیک وای حضرت یوسف علیہ السلام گناہ نه هجرت وکړه. قرآن کې الله یو لقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء انه من عبادنا. اوس الله سکی مدد، ما وی چې ګناه دې پرېښود، الله به مدد کوي. او د الله مدد څه دی؟ دی وی صاحب ما ته لاس واچو، او وی ما ته لاس واچو، دی وی ما ته لاس واچو، او دروازې جرنده وی تر او تختې ده وی دروازه څنګه جرنده دې کولاولی شي. ظاهر کې خلک وی یو ښځه راغلې وه، هغې د وزیر صاحب له درخواست راوړی، هغه سره مپغې کې ماشوم زوی و. اگر چې روایتو کې دلته یو لږ اختلاف شته بعضو کې، خو ستاسو د پوهې دپاره په اسانه درته وایم. هغه غېږ کې ماشوم بچی دی، د مور پی خوري، د مور یې څه کار له راغلی ده، هغه ماشوم بچي د مور تی پرېښوده او مخ یې راواړو. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ماشوم وی د یوسف کمیس ته وګورئ، که کمیس یې د مخکې نشلیدلی دی دروغجن دی او ښه د رښتونې ده، ځکه چې مخکې نشلیدلی دی دی پې ورته و، هغې ته ځان بچ کاو. او که کمیس د شا نشلیدلی وي نو دی پې نه ورته د شا نه کمیس څوک نشلی، بیا ده ته منډه والو، ښه د ګناه ده، ښه د تې رانیو کمیس وګورئ. اوس د ماشوم خبره ده، که بل چا ویلي وي نو کیدی شي چا ورته غلی کېده، د څه خبرې کوې د کمیسو، بس ښځه رښتونې ده. خو د ماشوم خبره وه نو دا خبره څوک نشي رد کولی. اوس د تی د ماشوم خبره ده،
فلما رأى قميصه قد من دبر قالت إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. چې کمیس ته وکتل شا نشلیدلې، پته ولګېدله چې یوسف په حق دی او ښځه په ناجیزه ده. دته منډه والا او کمیس شانه کدی په ورته و هغې بیا خو مخکې له کمیس لیده. نو دا زه اکثر وایم دا زمونږ دا لوی خلک هم ډېر بې خوند دی، دا هم بې غیرته و. دې وخت کې په کار دا و چې دې زلیخې ته ښه مضبوط غوټن کوتک نیولې وې او ښه ډډې په ډډې اړولې وې. داسې بشیر جان غوندې غټ سړی کتلې وې او د پاسې پې ورغورځولې وې چې دا پختی والا ماتې کړي چې ورېږه برابر دی کم. هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي یوسف ته وایي یوسف عارض عن هذا، بس دا خبره دلته پرېږده ښه بارو نه وې. واستغفري لذنبک، ای ښځې خدای نه بخښنه وغواړه، خدای نه بخښنه وغواړه. ښه درزول غوښتل. انک کنت من الخاطئین، غلطي پتا کې ده. بهر کې خبره مشوره شوه یو زلیخې لاس واچو یوسف ته. وزیر څه چلو کو؟ یوسف یې واغېستو په جیل کې واچو چې د دې به څه مودې دپاره جیل ته وردن نه کمه، مسله به د خلکو نه هېره شي. الله د ګناه نه هجرت وکړه، رب ورسره څه چلو که؟ رب بچ که، هغې په الزام ور واچو. الله دومره مدد وکړه چې د ګناه نه ځان بچ کو چې ماشوم خدای ګویا کو صفحه یې وله وکړه او ډک مجلس کې د یوسف صفحه یې راله او چې جیل ته یې ولېږه. 2 کسان ورسره په جیل کې میلو شو. یو د بادشاه ساقي و، بادشاه باندې به شراب څکل. بل د بادشاه ډوډۍ والو لنګري و. دواړو قصه اوږده ده خو دواړو بادشاه ته څه پیسې میسې چا نه اخیستې وې و. چا ورته وی چې د بادشاه ته په دې اوبو کې په دې شرابو کې زهر واچوه. هغه بل ته وی چې ته ورته په دې ډوډۍ کې زهر واچوه چې دا بادشاه مړ شي. یاره هغه شرابو والا وی چې ټیک ته پیسې خو یې واخیستې خو زه خو زهر نه اچوم، ځکه د زهر نه اچوم چې ښېګړی را سره کړی ټول عمر. او هغه ډوډۍ والا لالچي و نو هغه ورته زهر واچول. چې څنګه بادشاہ ته روټۍ کېښود او شراب یې کېښودل او بادشاه ګوتې روټۍ له وړلې نو شراب والا سړي به زړه کې رالل. بادشاه وایي مخ په دې کې زهر دی، مسله رحم یې پرې راغی. ډوډۍ والا خو وایي چې دمه چولي دي، خو ته نو خبر، پیسې خو موږ په شریک اخیستې دي. ای بادشاه دا شراب مسکه دی کې زهر دی. بادشاه خو بچ شو. اوس هغه وایي په شرابو کې زهر دی او دا ورته په ډوډۍ کې هغه شراب والا نو اچول، خو بچ که. بادشاه وایي دا دواړه جیل ته بولې، دا د خبرې انویسټیګیشن تحقیق کوو پته به ولګي. همغسې وشوه، هغه ډوډۍ وخوړه په بل چا باندې هغې مړ کړه. شراب یې په خلکو وڅکل، هغې ته یې څه ونه وې. خو چې جیل ته رالله نو دې دواړو ورته وی یوسف علیه السلام ته موږ یو خوب ولیده. دا ډوډۍ والا ورته وایي وی زه په خوب کې وینم چې په سر د پاسه مې ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي او د هغې نه ټوکړې تختی. او دا بل ورته وایي چې زه خوب اینم چې زه انګور نه چوڼي کوم، شراب ته جوړوم. یوسف په تعبیر راکړه. یوسف علیه السلام ورته وی هغه یو ته وی ته خو به په خپله نوکری واپس بحال کېږي او بادشاه له به همقسې شراب جوړی، انګورو جوس په وله وباسئ. او دی بل ته وی ته په سولی کېږي او د سر نه به د مارغان غوښې تختی. او چې هغه کم متعلق یې ورته ووی چې ته به بچ کېږي او بادشاه په نوکری به دې بحال کوي ځکه تا خو بچ که. نو یې ګورې زما دا خبره باچا ته یاده که چې د جیل کې د ډېرې مودې نه پروت یم، د هغه ظالم وزیر د لاسه، ستا د هغه ظالم وزیر د زلیخې د خاوند د لاسه. نو اذکرني عند ربک. نو چې اوس پیغمبر خو بیا دلته کې اعتماد ټول په الله پکار دی. او تا دته وایي چې ما بادشاه ته یاد کا، هغه نه خدای یې راکړه. فلبث فی السجن 7 سنین، څه د پاسه 7 کاله تقریبا یې په جیل کې نورم تېر کړل. تا خو د یعقوب علیه السلام غوندې پیغمبر زوی، تا سره ما څونه احسانونه وکړل او ته د بادشاه ته دته وایې چې ما یاد کولی، زه څه چې ویم ما ته ولې نه وې. هغه نه هېر شو غریب نه. بادشاه یې اوږد خوب دی ولیده چې شنه وږي مې ولیدله اوچ، دا اوچ ته د شنو نه تودي
او ټپې غواګانې او سربې مې ولیدې چې هغه ټپې لګي سربې خوري. خلکو ته یې وایي ماله دې خوب تعبیر راکړې. چا سره هم تعبیر نو. ادغاس و احلام دا ګډوډ خوبونه صاحب نه پوهېږو پې. هغه څه هلک ته یاد شو جیل کې خو زما یو ملګري و جیلي هغه خو د خوبونو تعبیر ډېر ماهر و. ګوره ما له تعبیر وویسته واقعي زه په خپل نوکرۍ بحال شوم دغه د بادشاه خاص الخاص یم او شراب پیس کم او هغه بل له تعبیر وویسته په سولی شو مارغان مې غوښې وتښتولې ورېږه بادشاه سلامت جیل ته مې ولېږه زما یو دوست دی او هغه له ښه تعبیر ورځي یوسف علیه السلام لله یوسف علیه خو پوهېو بیا که نه چې دا ما د ده نه مطالبه وکړم د 7 کاله مې ځکه څه د پاسه څو کم و بیش پکې لږ اختلاف شته ما ځکه رالم یوسفه بیجان دقسې بادشاه خوب لیدلی دی وی ورته ووایه چې 7 کاله تاسو دا مهرباني وکړئ فصلونه وکرئ غنم جوار او چې کم غنم جوار دا په خپلو وږو کې وساتئ د زمیندار پې پوهېږي چې پخوا به د خلکو دا جوار محفوظ ساتل که نه نو د وږو نه به یې نه راجول دا به یې بره په ټوکر کې کېښودل او دغه به یې تاو کړل څه ورته وایي خټه به یې تاو کړه بلکل ټوکر کې د پاسه به یې لې وکړل ابا پراتو او کم وږي چې په هغه وږي کې دننه کم غنم یا کم اوربشه هم نه خرابېږي چې ته یې وباسې بیا یې نه وایي دا څه ورته وایي دا څیزونه یې خوري سپږی بیا به 7 کاله قحط راځي چې خلکو سره سدي ټول به وخوري تاسو دا خپل سنبال کېدی چې بیا دغه قحط زمانه کې دا پکار شي بیا به یو کال زبردست بارانونه کېږي چې دا خوب یې ورته خو بیا ورته ونه چې باچا ته ما یاد کا غږیونه چې کله بادشاه ته خوب بیان کو پوه شو وی ورشه دا هلک راولی دا دومره هوښیار هلک دومره پوه هلک په جیل کې ولې پروت دی ورشه یې راولی یوسف علیه السلام پسې ستا د راغی باچا دې غواړي او ته څه وایي وی نه وځم ولې نه وځې وی اول زما د مسلې تحقیق وکړه چې زه په حقه وم که زلیخه په حقه وه ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن او معلومات وکړئ اوس خو نه وځم هسې جیل کې دومره وخت تېر که چې معلومات یې وکړله زلیخې اقرار وکړي د غلطي زما وه د ده نه وه خدای د جیل نه راوویسته جیل نه چې راووسته موده پس بادشاه مړ کېده دې وصیت دې لاول وزیر زراعت ولګاو هغه ټول سیسټم یې په ده برابر کړ بیا د بادشاه په دی خدای د مصر بادشاه کړ او بیا هغه خپل رونه سره د یعقوب علیه السلام غونډ رالل مصر ته بهر کې دا خو ډېره اوږده قصه وه ما خو مختصر کړه خو زما د دې خبرې مقصد دا چې ګناه پرېښودله او د ګناه نه هجرت وکړو ځان یې ټینګ کړه الله مدد وکړه ګناه نه هم بچ شو ټیک تکلیفونه رالل لیکن وزارت میلو شو وزارت نه پس بادشاهي میلو شوه او د هغې نه پس بیا څه وشو ګنې غلام به نه به یې پلار په سترګو لیدو نه به یې رونه لیدو پلار هم وله راغی رونه هم وله راغی ګناه به پرېږدې هجرت به کې موږ نه ما نه بعضې کسان تپوس وکړي یاره جي په ګناه کې مبتلی یم او څه دم راته وښایه چې ګناه کې ګیرې یم ډېرې توبې مې مویستلې بیا رانه کېږي څوک وایي قسمونه دا غریبانان ښه خبره کوي قسمونه مې مو خوړل بیا رانه ګناه کېږي څه داسې دم راته وښایه چې د دې ګناه نه بچ شم نو زه ورته وایم چې د کټملو په کټ کې ناست دی او په هغې کې کټملي او ځان ګری نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي په څه به ته خلاصېږي چې کټ بدل کې هلکه داسې ده که نه ده کټملو کټ کې چې ته ناست دی او ته پاسې یا خو 2 خبرې دي د کټملو د کټ کې به دارو واچې او یا دا دی چې کټ به بدلی زیبت او که نه دارو دې وانه چول او کټ دې بدل نه کړ نو په دمونو والله که کټمل دې پرېږدي داسې ده که نه ده او چې ته په لاره باندې روانې او د بره نه په ناوه کې د موتیازو اوبه را روانې دي نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي نه پنسۍ به اوچتې لاندې ګندې لار به بدلی دې نه بغیر نه کېږي او بل مثال هم درکم که یو سړی په ډنډ کې ولاړي او دې په ځان د زمزم اوبه اچوي نو دې پاکېږي کله به پاکېږي چې ډنډ نه وځي نو د مارونو که د ګناه نه ځان بچ کول غواړئ نو ماحول به پرېږدی بس کم ځای کې چې ګناه ده هغه ځای پرېږده د کم څیز د وجې نه چې ته په ګناه کې ګیرېږې هغه شی پرېږده هجرت وکړه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرت وکړه هجرت دغه د کټملو کټ پرېږده دا کم ځای کې چې ماران او لړمانان دي په دې لاره مه ځه دې نه ځه هجرت کوه هجرت
دا چې کوم ډن دی دا ډن پرېږده، نو کلمې مو وایه، وظیفې مو وایه، خو دا ماحول بدل کا. تر څو چې د ماحول نی بدل کړي تر هغې پورې ته د ګناه نه نشي بچ کېدی، په وظیفو نشي بچ کېدی. ماحول به بدلی. یو ځای کې تا ته ګناه پېښه ده، نو هغه ځای نه به ځې ډنډې نه به ځان وباسئ. هغه څښا ځمکه د پنسې به اوچتی، د مارانو له لمانانو علاقه هلته به نه ځې. داسې ده که نه ده؟ او چې کوم ځای کې سرې مچۍ دي او ډمبرې دي هلته څوک ورځي؟ په وظیفو خو ته نه خلاصېږي چې ډمبرې ته وظیفه وي او چوف هغوی ته ولېږه چې دا ژبه ده لوچېچه.